بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان الله مروت بلاګر چینل سره حاضر ده. شاه کولی خان سره نورنګ سره نږدې کله یاران دوستانو سره ناست دي. د کلي تاثرات د دو هغه باره چې دو سره خبره کوو. موږ سره هلې ناسته عدنان. څرنګه عدنان ښه یې؟ خیر د بل موږ سره ناسته تنویره. وای دا څه به دی څه پوزیشن ده؟ خیر ده مزید الحمدلله خیر خوشي ده او داسې بار وروتلي فصلو ته ماشاءالله ډېر ښه خربوزو فصلونه سلي دي. دا دي چېرته بېنډۍ دي، چېرته تشی دي، چېرته تشی دي، چېرته لونه لګیا دي، چېرته څوک پلې جوړوي. ماشاءالله ډېر ښه موسم ده، هوا لګیا ده، ډېر خوند کوي. موږ سره دا ناسته موږ ډېر خوږ ملګری حمزه شاه سید حمزه شاه موږ ډېر خوږ ملګری حمزه شاه صاحب څرنګه ښه جي؟ خیر ده الحمدلله، الله ته رحم ده فکر ده. څرنګه بس خو موږ ډېر خوښېږو مېلمنو ته او موږ همیشه دپاره مېلمنو ته هرکلی وایو. الله مو همیشه دپاره خوشحال لره او کوم تا چینل سبسکرایب کړی هغه ټولو ته موږ هرکلی وایو. دو دې راځي، دو دې چکر وایي، کوم نږدې دي، کوم لرې دي او چېرته دي، الله دې هر ځای دې خوشحاله ساتي. ډیره مهرباني تاسو ته چوره ما سبسکرایبر دي ټول ته دعوت درکړه. ضرور چکر ولګو چې چوره مروت کوم دا چوره مروت خلک دي پوه ضرور چکر ولګو. مسافري ته چې ورته پرېوځو بیا ډېر زیات ټینشنونه یي او سړی دومره مصروفه وي چې څه درته ووایم. شاه موږ سره خبرې به کېږي. موږ سره بل ملګری ناسته جانزیب خان. جانزیب خان لږکې بر نږدې کېږي، لږکې بر نږدې کېږي. اچھا شاه جانزیب خان څرنګه یې جي؟ پتنګه ورشه نستله زوسا جانزیبا موږ خو تاثرات پیش کا صحیح راځي تنویر هغه شاه موږ اول تا مینوالو ته سلام وایو. مهرباني چې کوم سبسکرایبر دي چې کوم تا ویډیوګانې ګوري ورته سلام وایو. بس دي دا عرفان صاحب موږ پر راغلی د میلمه ده نو موږ داسې باصلای د خپلو پټو ته لږ کې چکر په لګو. خو د علاقه داسې خطرناکه غونډې ده دالې ګورو موږ وایي داسې نه ته ویډیو چېشته کوې ما یې لکه تارو باسه او دالې موږ وایي داسې نه چوک ډازر وکړي ځکه دلته یو خربوزو باغ ول ده هغه داسې کې سخته بیا ته یې غونډې ده ډېره موږ ته خو مندي پسې خوړلې. دا موږ سره جانزیب خان. اچھا موږ سره یو بل میلمه راغلی ده د ګدون صوابینه یاسر علي ایخ تاثرات به وکړو. لرې نه راغلی ده مسافر ده. یاسري څرنګه چل ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو اول خو ټولو تاسو چې کوم سبسکرایبر دي ورته سلام وایم. الحمدلله خیر خوشي ده. موږ خپله د کلي ته راغلي یو. دا تاسو سره چې انټرویو کړه ټول موږ خپلان دي او موږ تاسو غوندې کلي ته ډېر زړه کېږي ځکه چې موږ دا تاسو ته د هغه ته ښکاره کړې ځمکې نن سبا د غنمو هغه ده نو دا ډېر خوند کوي. نور کلي ته سړی راشي نو سړی ډېر انجوایمنټ وکړي او ډېر ښه انوایرمنټ ته. نو تاسو ټول ته پکار دي چې څوک نږدې دي د سبسکرایبر دي ټول ټور وکړو. تاسو ته به ډېر ښکلی هاسپټلټي درکوي. ډېره مننه. شکریه. دا ملګرو تاثرات تاسو واورېدل. امید لرم انشاءالله تاسو به خوشحالي نو دا وړوکې غوندې ویډیو به تاسو خوشحالي انشاءالله. بل ویډیو چې تاسو سره بیا ملاوي هغه پورې موږ ته اجازت راکړو. الله په امان. الله حافظ.